بسم الله الرحمن الرحیم د نن لیکچر موضوع ډیټابیس بیک اپ کمپریشن ده. کمپریسډ بیک اپ د نارمل بیک اپ په نسبت کم وخت اخلي او په هارډ ډیسک کې کم ځای اشغالوي. کله چې موږ د یو ډیټابیس څخه بیک اپ اخلو که چیرې هغه کمپریسډ حالت کې وي نو د دې دا مطلب ده چې دغه بیک اپ به ډیر په چټکتیا سره ترسره شي او په هارډ ډیسک کې به ډیر کم ځای اشغال کړي د نارمل بیک اپ په نسبت. SQL سرور ډیټا کمپریشن یا ډیټابیس بیک اپ کمپریشن چې د خورا مهمه موضوع ده باید هر ډي بي دغې په هکله بشپړ معلومات ولري او په سم توګه یې وکاروي تر څو په SQL سرور په کړنو کې غوره او چټکتیا رامنځته شي. که چیرې په سم وخت او سم ځای کې ونه کارول شي د چټکتیا او د غوره پر ځای به په SQL سرور په کړنو کې سستی او ضعیفي رامنځته شي او هغه نتیجه چې یو ډي بي غواړي هغه به لاسته رانه وړل شي. او هر کله هر ځای کې چې د ډي بي لپاره امتحان اخیستل کیږي په هغه امتحان کې د ډیټا کمپریشن یا بیک اپ کمپریشن په هکله حتما یو یا دوه سواله ترې پوښتل کیږي. یعنې دغه خورا مهمه موضوع ده او باید بشپړ معلومات ترې موږ ولرو او په یو دوه لیکچرو باید تکیه ونه کړو او هڅه وکړو چې مختلف ځایونو څخه د ډیټا کمپریشن په هکله معلومات ترلاسه کړو او بشپړ آګاهي د کمپریشن په هکله ولرو. د بیک اپ کمپریشن دپاره ځو موږ SQL سرور ته او دغه کویري له لارې زه کولی شم چې معلومه کړم چې اوس مهال د بیک اپ کمپریشن آپشن چې دغه فعاله ده که غیر فعاله. که چیرې صفر اوسیږي نو دې مطلب دا ده چې د بیک اپ هکله اوس آپشن کمپریشن آپشن چې دغه غیر فعاله ده. نو صفر مطلب دا ده چې غیر فعاله ده. که چیرې دغه کویري له لارې دغه کویري زه رن کړم دغه له لارې زه هم کولی شم چې د بیک اپ کمپریشن په هکله معلومات ترلاسه کړم. یعنې اوس مهال د بیک اپ کمپریشن چې د آف ده یعنې غیر فعاله ده. زه هم لومړی نارمل بیک اپ اخلم تر څو ما ته معلومه شي چې دغه نارمل بیک اپ څومره وخت اخلي او څومره ځای نیسي. یعنې دغه نارمل بیک اپ چې دا تقریبا اووه ثانیې وخت یې واخیسته. تاسو وینئ دلته تقریبا 6.8 یعنې له شپږو څخه زیات وخت یې واخیسته او اووه ته ډېر نږدې ده. او دا ځل زه کمپریس بیک اپ اخلم چې دغه څومره وخت اخلي. کمپریس بیک اپ تقریبا 3 ثانیې وخت واخیسته. د 3 ثانیو څخه یو څه زیات وخت یې واخیسته یعنې د نارمل بیک اپ پر نسبت یې خورا کم وخت واخیسته. که چیرې زه اوس هارډ ډیسک ته لاړ شم هلته وګورم چې دواړو څومره ځای اشغال کړی ده نو ځای کې به هم خورا توفیر موجود وي. یعنې نارمل بیک اپ چې ده هغه په هارډ ډیسک کې 2,12,088 KB چې ده ځای اشغال کړی ده او دغه کمپریس بیک اپ چې ده 9,240 KB ځای اشغال کړی ده. یعنې تقریبا څلورمه برخه څخه هم کم ځای اشغال کړی ده چې خورا لوی توفیر ده او د ډي بي یو خوب ده او باید له دغه آپشن څخه همیشه په خپل وخت او سم ځای کې ګټه ترې پورته کړي. که چیرې موږ وغواړو بای ډیفالټ کمپریشن آپشن چې ده هغه غیر فعال وي او د هغې فعالولو دپاره دوه لارې دي. یو ګرافیکي لاره ده یعنې ګرافیکلي هم کولی شو چې دغه آپشن فعاله کړو او د TSQL سرور سکرپټ له لارې هم کولی شو. لومړی ځو ګرافیکلي موږ دغه آپشن فعالوو. SQL سرور باندې رایټ کلیک کوو او پراپرټیز ته ځو. هلته ډیټابیس سیټینګ ته ځو. له دغه ځای څخه موږ کولی شو چې کمپریس بیک اپ آپشن چې ده یا چیک باکس چې ده هغه ټیک مارک او هر څوک چې بیا له هر ډیټابیس څخه بیک اپ اخلي هغه بای ډیفالټ څه شی وي کمپریس وي. یا که چیرې دغه کمپریس وي موږ غواړو چې غیر فعال یې کړو دغه باندې بیا هم له ټیک مارک څخه یې وباسو یعنې ان ټیک کوو او اوکې ورته وایو. او دوهمه لارې TSQL سکرپټ له لارې یعنې که دغه سکرپټ که چیرې موږ رن کړو موږ ته دغه د کمپریشن ډیفالټ آپشن چې ده هغه فعالوي او دغه لارې موږ کولی شو چې د SQL سرور کمپریشن آپشن چې دغه بیرته غیر فعاله کړو.
ستاسو خپله کوشش وکئ او د هغې څخه همیشه په سم وخت او سم ځای کې ګټه واخلئ او خدای نخواسته که په سم وخت او سم ځای کې مو ګټه وانخیستله د دې پر ځای به چې هلته غورهوالی او چټکتیا رامنځته کړئ هلته به ستونزې رامنځته کوي او له ستونزو سره به لاس او ګریوان شئ. دوستانو دا و زموږ د نن ورځې موضوع. تر بلې موضوع پورې مو په لوی چیختن سپارم. الله مو مل شه.